السلام. زما پوښتنه قاري صاحب ته ده. قاري صاحب زه ستاسو لایفونه تعقیبوم او تاسو هر سوال ته ډېر په حوصله او ډېر ښه جواب ورکوئ. نو په همدې خاطر ما وغوښتل چې زه تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. قاري صاحب دا کومې ورځې نه چې د سولې کومې خبرې رامنځته شوي دي او د امریکا او د طالبانو ترمنځ کومه سوله وشوله او کومې توافقنامه امضا شوله، دې ته موږ ډېر خوشبینه یو، ډېر خوشحاله یو. خو پوښتنه چې موږ ته پیدا کېږي چې کله طالبان افغانان دي او دیو د امریکایانو سره سوله کوي او توافقنامه کوي، نو ولې اردو ولې په خپلو ورونو چې دغه سره کوم جنجال دی دا د خبرو د لارې نه حل کوي، چې په روژه کې شهیدانه وي، پولیسو باندې حمله کوي؟ دا خو همدا افغانان دي، دوه ورونه دي. ما په خپله لیدلي، یو ورور چې دی هغه په پولیسو کې دی، یو ورور امارات سره دی، دواړه د همدې وطن بچین. اصلي پوښتنه چې پیدا کېږي دلته، ولې دیو چې د امریکایانو سره سوله کوي په اردو ولې حمله کوي؟ که بندیان دي خو زه دا به هم درته چې 3 کاله 2 کاله په قید کې وو، دغه دی په 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې بعد به ټول خوشي شي. زما هم دغه پوښتنه ده. صحیح شو. قاری صاحب مهرباني. صفای صاحب سلامونه ته دی. وعلیکم السلام. صفای صاحب دغه پوښتنه د تړون د لاسلیک نه وروسته ډېر ځله شوې ده، څو وارې موږ ځواب کړی ده. بیا به یم تاسو ته زه بیا مکررا ځواب کوم په لنډو ټکو. ګورئ صفای صاحب، کله چې د امریکایانو سره تړون وشو، په تړون کې امریکایانو د طالبانو سره وربند وکولو چې طالبانو باندې به دوی چاپې نه وهي، دوی به بریدونه نه کوي، هوایي بریدونه به نه کوي، چاپې به نه پرې وهي. دا امریکایانو ومنله د طالبانو سره. اوس تاسې که چېرته په دغه یو اړخ غږېږئ، په دې بل اړخ یې ولې خبرې نه کوئ؟ کله چې امریکایان د موږ سره توافق کوي چې موږ په تاسې بریدونه نه کوو، چاپې نه وهو، موږ نور د افغانستان نه ووځو، دې وخت کې باید د افغانستان اردو پولیسو نظامیانو ته لږ غیرت ورغلی وای. دغې امریکایانو ته یې ویلي وای چې دا 18 کاله ته ما د خپل افغان سره جنګوې، د 18 کاله تازه لګیا کړی یم، د خپل افغان سره مې جنګوي، ځکه دا تروریست ده، ترهګر ده، د ده سره خبرې کول جرم ده، د ده سره ټلیفون کول جرم ده، د ده سره ناسته جرم ده، د ده ډرایو ورکول جرم ده، د ده سره پیژنګلي جرم ده، د ده سره یوازې په پیژنګلۍ په بګرام او ګونتنامو په پلچرخي کې خلکو په کلونو کلونو زندانونه تیر کړي دي. نو دې سړي سره زه تا 18 کاله وجنګولم، نن ته لګیا یې تړون ورسره کوي او د افغانستان نه وځې وربند ورسره کوي او ما په جګړه کې ورسره پرېږدي. نو دوی ته پکار وه دوی کې باید هغه خپل افغاني احساس راپورته شوی وای او طالب ته یې ویلی وای چې طالبه راځه، ته زما ورور یې، ته زما خپل افغان یې، څه چې ستا غوښتنه ده زه یې منم در سره، راشه زما غېږ درته خلاصه ده، راشه چې څه ته وایې زه یې منم در سره. پکار داسې وه، دوی ته داسې پکار وه، ځکه امریکایانو دوی سره جفا وکړه، امریکایانو دوی سره خیانت او دوکه او غدر یې ورسره وکړو، بلکې امریکایانو د دوی په سر د موږ سره معامله وکوله. نو دوی ته پکار وه چې یو څه غیرت یې کړی وای. دا یوه خبره. دویمه خبره ده چې د کابل ادارې سره موږ تر اوسه پورې مذاکراتو ته اصلا نه یو داخل شوي. ګوره د افغانستان قضیه چې ده دا خو څه د پټي او د ځمکې او د پیسو لانجه نه ده، دا خو ډېره پیچلې موضوع ده. دلته د عقیدې جنګ شوی د 19 کاله 19 کاله دلته په زرګونه انسانان وژل شوي دي، زرګونه. طالب په خپله په زرګونه بلکې په لکونه انسانان قرباني ورکړې ده. دا خبره دومره ساده نه ده او دومره ساده خلاصیږي نه چې اصلا زه تر اوسه پورې تا سره مذاکراتو ته نه یم داخل، زه په مطلق ډول وربند اعلان کړم. تر اوسه پورې ته هغه لومړني قدمونه تا وانخیستله، هغه لومړني قدمونه چې د سولې دپاره د اعتماد جوړونې په خاطر چې د 15,000 کسانو بندیانو خلاصون و، هغه د 15,000 بندیانو خلاصون چې ټاکل شوی چې په 10 ورځو کې پوره کېږي، هغه تر اوسه پورې دا د 15 میاشتو کې پوره نه شو. اوس چې کله د امریکایانو فشار زیات شو هغه د اوس پوره کېږي. یعنی پکار دا و دغه بندیان دا د دوی خوشي کړل. که دا بندیان دوی په هماغه 10 ورځو کې خوشي کړي وای، څومره به ښه وه، څومره به د موږ او د دوی منځ کې اعتماد جوړ شوی وای. بندیان خو خوشي کړل، دي خوشي وای چې 15,000 کسان به پوره شي. ولې په اول وخت کې دوی خوشي کړي وای، دا به د دوی امتیاز وای، کریډیټ به دوی اخیستی وای. نن د بندیانو د خلاصون کریډیټ امریکا اخلي.
او ټوله دنیا پوهېږي، ټول افغانان پوهېږي چې بندیان چا خوشي کړل. خیر په هر صورت په دې موضوع کې زه ډېر د باندې نظم د بندیانو خلاصون بیا هم مثبت قدم دی، یعنې چې دیر آیت درست آیت ښه خبره ده. اوس هم ښه خبره ده، اوس هم چې دوی خپلې غلطۍ ته متوجه شول دا ښه خبره ده. باید د سولې دپاره داسې قدمونه واخیستل شي که چېرته دوی د سولې دپاره داسې قدمونه واخلي، د سولې په وړاندې د خنډونو ایجادولو نه لاس واخلي، اسلامي امارت اوربند ته هم تیار ده، د دوی سره به اوربند هم وکړي، د موقتي په ځای اوربند په ځای اسلامي امارت په دایمي اوربند باندې فکر کوي. په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ په دایمي اوربند باندې خبرې کوو او یو موافقې ته رسیږو انشاءالله، خو په شرط د دې چې د کابل ادارې په بدنه کې دا جنګ خوښي او جګړه غوښتونکي کسان چې اوس په واک کې دي او دوی په سوله کې خپل خطر ویني، دا خلک باید خنثی شي، د دوی پلانونه باید خنثی شي او د سولې په وړاندې دوی د خنډ ایجادولو ته باید د ملت ودرېږي او د نظام په دننه کې هغه خلک چې هغه سوله غواړي هغه باید په مخ کې ودرېږي. تاسو وینئ دغه اوسني بریدونه، موږ د بریدونو د اوس موضوع هم همدا ده چې په کابل کې چې کوم بریدونه کېږي دا اصلا د سولې په وړاندې د اختر په ورځو کې اوربند و، د اوربند په جریان کې د امریکایانو په اډه باندې توغندي وتوغول شول. هغه توغندي هم د دې رحمت الله نبیل د تروریستي شبکې کار و، په دې اړه اسناد موجود دي. دا به هر څه روښانه شي، هر څه به تاسو ملت څرګند شي. هغه بریدونه هم دوی کړي، نو تاسو به حیران شئ چې د سی آی ای یو مخلص جاسوس څنګه د امریکایانو په یو مرکز د توغندیو د برید پلان جوړوي. تاسو به حیران شئ ځکه دا خلک له سولې ویریږي، د سولې د تخریب دپاره هر څه ته دوی تیار دي. د زلمی خلیلزاد، زلمی خلیلزاد د دوی پلار بلل کېږي. زلمی خلیلزاد هغه سړی دی چې دوی بې ادبي مخ متیازې ترې بهیږي، ولې په زلمی خلیلزاد دوی د برید پلان جوړوي. ولې جوړوي؟ ځکه زلمی خلیلزاد د سولې استازی و، دوی غوښتل چې دا د سولې پروسه په بشپړ ډول د منځه لاړه شي، او که زلمی خلیلزاد په کابل کې ووژل شي دوی په دې پوهېدل چې امریکایان به د سولې پروسه په بشپړ ډول د منځه یوسي او مذاکرات به هم ختم شي، هر څه به ختم شي، یوازې به د جګړې لار غوره شي. او په جګړه کې د دې خلکو ګټه ده، په سوله کې د دوی توان ده، ځکه دا دوی ته موقف دا د دوی چوکي د دوی هر څه استوبود دا د جګړې له برکته دي. که جګړه ختمیږي د خلکو وظیفه او مسؤلیت ختمیږي، د دوی هغه کار ختمیږي، ځکه دوی کې بل کمال نشته. دوی کې یوازینی کمال دا ده چې دا سی آی ای د خپل ولس په مقابل کې وجنګول، بس نور نه دا ملت لري، نه ملي فکر لري، نه د ملت په منځ کې ځای لري. افغان سرباز